د هغې نه بعد دا یو رور سوال کړی دی چې زمونږ یو خپل دی هغه تقریبا یو نیو میاشت بیمار و او بیا مړ شو. یو نیو میاشت هغه منځونه نشو کولی ځکه چې ډېر بیمار و. نو اوس دا منځونه موږ د ده د طرف نه کولی شو او که نه، او یا کفاره ورکو که نه؟ الجواب، مونځ ګوره د اسلام په ارکانو کې یو لوی رکن دی وروستو د شهادتینو نه، او په یو حال کې هم نه ساقطېږي چې څو پورې عقل د انسان سره وي. چې څوک یې په ولاړه کولی شي په ولاړه به یې کوي، چې په ولاړه نه شي کولی نو په ناسته به یې کوي، چې په ناسته یې نه شي کولی په ملاسته، او چې په دغې هم نه شي کولی اشاره به کوي. حدیث کې څه راځي؟ مشهور حدیث دی د امام بخاري راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمران بن حسین ته وی بیمارو، ویصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. په ولاړه نشي، په ناسته نشي، په اړه. نو څوک چې بیا په ناسته باندې لمونځ کوي دی به رکوع سجده چې نشي لګولی دا به د اشارې سره کوي، او سجده به په سجده کې به د رکوع نه لږ زیات ټیټي، رکوع کې به د هغې نه لږ کم ټیټي. که چېرته د دې طاقت پکې هم نه وي، بلکل د ړقېدو طاقت یې نه وي، یو سړی دی هېڅ طاقت یې نشته، نه سر خوځولی شي نه بدن خوځولی شي، مونځ ترې ساقط شو؟ نه. اقوال خو شتي که نه؟ اقوال خو شتي که نه؟ دی به داسې الله اکبر، یعنې ما لاسونه اوچت کړو، دا به ورسره نیت ساتي. سبحانک اللهم لکه دی اوس ولاړ، بیا سبحان رب العلا اوس په سجده کې. اقوال خو ویلی شي که نه؟ ویناګانې خو دي که نه؟ د دې اقوالو نه معجزه دی. یو سړی دی نه افعال کولی شي، یعنې کارونه نشي کولی د مانځه، د کارونو نه عجزه شو، اقوالو نه عجزه شو، مانځه چې کومې ویناګانې دي کوم اذکار دي هغه هم نشي ویلی، ساقط شو تیار څه. نو څه به کوي؟ اشاره خو نشي کولی، زړه کې به نیت ساتي، په نیت سره به مونځ کوي. ګوره مونځ چې دی که نه د اقوال او افعال دي، کارونه دي او ویناګانې دي، په نیت سره د هر کار نیت دی، ذکر نیت سره ته وایي که نه؟ ښه چې دا کارونه هم نشي کولی، ویناګانې هم نشي کولی، نیت پاتې شو، نیت پاتې شو. دلیل دی چې په یو حال کې هم مونځ نه ساقطېږي، الا دا چې عقل کار پرېږدي او سړی بېهوش وي. اوس دې ورور ته موږ دا وایو که دا بیمار داسې درجه کې و چې په یوې طریقې سره هم مونځ نشي کولی او په هغې کې مړ شو، نو بیا خو معذوره دی، بیا څه دی؟ معذوره چې دې درجې ته ورسوي چې یعنې په یوې طریقې سره مونځ نشي کولی، بیا خو دا سړی معذوره دی. که دی معذوره و او که نه و، دواړو حالاتو کې چې د مونځ پاتې شوی دی، دا مونځ د ده له طرف نه هېڅ څوک نشي کولی. په دې باندې اتفاق دی د څلورو امامانو چې دا مونځ د ده له طرف نه هېڅ څوک نشي کولی. کفاره نو په دې باندې هېڅ دلیل نشته قرآن او حدیث نه، الا دا اوس یو سړی د مذهب دپاره هیله اسقاط جوړې، بیا د هغې دپاره هم هیلې جوړې، خبره تاوی را تاوی. نو په شریعت کې د مانځه چا چې مونځ پرېښودی د دې څه کفاره نشته. نو څه به کوو؟ دعاګانې وله وغواړه، دعاګانې وله وغواړه، د هغه د طرف نه څه صدقه که. خو داسې چې یو مونځ دومره حساب دی او دا به دومره مسکینانو روټۍ شو، بیا دا دومره روپۍ شو، بس دومره حساب وی راووتو، لکه زموږ دا مولیانې چې کوي. نه هغو تجارت هم جوړ کړی، ځکه که دغه بند کړي بیا خو د خېټې ته هم څه نه میلاوي. حاصل د جواب دا شو که دا سړی معذوری او که غیر معذوری، نو څه مونځ د ده طرف نه بس کفاره هم نشي ورکولی، دواړه نشتي. که څه به کې دعاګانې وله غواړه او صدقه د هغه د طرف نه ورکه،
داسې کیدی شي. والله اعلم.